بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن ورځ تاسو ته د افغانستان د غنمو د تولید او همدارنګه د غنمو یا د وړو د ضرورت په اړه یو څه ډیر جالب ارقام دي، معلومات دي چې د تاسو سره شریکو. او د دې معلوماتو د شریکولو اصلي هدف دا ده چې موږ باید په افغانستان کې هغه ځمکې چې شاړې پرتې دي باید د هغې نه استفاده وشي ترڅو زموږ داخلي تولید کم از کم دومره لوړ شي چې زموږ خپلو خلکو ته کفایت وکړي. افغانستان چې د په کال کې مختلف احصایې دي. په کال کې د شاوخوا لکه هغه جیګ تولید چې ښودل شوی دی شاوخوا 15 میلیونه مټریک ټنه ده چې موږ خپل داخلي تولید 15 میلیونه ټنه لرو، او ځینې ریپورټونه بیا دا 4.5 میلیونه ټنه ښیي، په ځینې کلونو کې حتی 4 میلیونه ټنه ښیي. او بیرته چې خپل ضرورت ته ګورو نو تقریبا 6 میلیونه یا 6.5 میلیونه ټنه چې دی دا زموږ او ستاسو د افغانستان ضرورت دی. دغه 1.5 یا 2 میلیونه ټنه اوړه چې موږ د نورو هیوادونو نه راواردو نو په دې باندې څه باندې 200 میلیونه ډالر موږ او تاسو ورکوو. یعنې افغانستان هر کال څه باندې 200 میلیونو ډالرو خریداري کوي. دغه معلومات راځو ځینې ویب سایټونه دي چې یو د هغوی نه دغه د آی ټي سی په نوم باندې یو ویب سایټ ده چې د دې ویب سایټ په باره کې بیا وروسته کومه بله ورځ یوه مکمله ویډیو بیا جوړوم چې څنګه تاسو کولی شئ چې دغه ویب سایټ استعمال کړئ. دلته که چیرې وګورو موږ او تاسې د 2015 نه تر 2019 کال پورې دوی ډیټا ورکړې ده. راځو اول دغه ارقام راخلم په کوانټیټي باندې چې موږ ته اندازه وښیي چې په هر کال کې موږ څومره اوړه چې دي وارد کړي دي. په 2015 کال کې که تاسو وګورئ 1.3 میلیونه ټنه ښیي چې موږ واردات لرل. په 2014 کې دا 2.2 میلیونه ټنه دي، او ورپسې په 2019 کال کې بیا هم 2.2 میلیونه دي. په 18 کال کې تقریبا 2.3 میلیونه ټن ته نږدې کیږي، او په 2019 کال کې 1.8 میلیونه ټنه افغانستان چې دی د وړو واردات لرل. د کوم مملکتونو نومونه دلته لاندې لیکل شوي دي. تاسو کولی شئ دا مملکتونه وګورئ چې قزاقستان دی، پاکستان دی، ازبکستان دی، ایران دی او نور مملکتونه دي. راځو همدغه ارقام په ارزښت یې ګورو، دغه بیلیو یې ګورو چې موږ څومره پیسې په دې باندې ورکړي. دلته چې کوم رقم لیکل شوی دی دلته پاس که چېرې تاسو وګورئ نو یونټ یې ښودلی دی چې یونټ د دې په $1000 ځي. دا په دې معنی چې دې سره یو لکه دا په زرو کې باید ضرب شي، یعنې یو 3 صفره نور هم ورسره اضافه شي. د اشارې نه دې خواته ارقام چې لولم دا په میلیون دي. په 2015 کال کې د 468 میلیونو ډالرو خریداري شوې ده. همداسې په 2014 کې د 644 میلیونه ډالره، په 2019 کې چې دی 240 میلیونه ډالره، په 2018 کې 240 میلیونه ډالره، او په 2019 کې 563 میلیونه ډالره. یعنې هر کال افغانستان د څه باندې 200 میلیونه ډالر چې دا ډېره غټه پیسه ده دا موږ او تاسو یوازې افغانستان چې څومره وړو ته ضرورت لري دا خریداري کوو. په دې اړه یو څه معلومات نور هم دي. مثلا که چیرې موږ د اف ای او ریپورټ ته راشو نو اف ای او په خپل ریپورټ کې د 2021 او 22 کال لپاره دا ښودلې ده چې زموږ او ستاسې ضرورت به نور هم لوړېږي. هلته موږ او تاسو په آی ټي سی ویب سایټ کې ولیدل چې څه باندې 2 میلیونه ټنو ته ضرورت لکه 2.2 میلیونه ټنه. اوس به موږ چې د 3.6 میلیونه ټنو غنمو ته ضرورت لرو یا وړو ته، نو په دې باندې چې څومره پیسې ورکوو کیدای شي دا د 1 میلیارډ ډالر نه هم زیاتې پیسې موږ او تاسې د دې په خریداري ورکوو. ښه، دلته که د احصایې مرکزي ریپورټ ته وګورو دوی ویلي چې په 2019 کال کې څومره نفوس دی د هغې دپاره 6 میلیونه ټنو ته ضرورت دی. نو دغه شاوخوا 4.5 یا 15 هغې وخت کې زموږ تولید و، خو اوس هر کال چې دی زموږ ضرورت زیاتېږي ځکه تولید هم کمیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې زموږ تولیدات زیات شي. راځو د وزارت زراعت چې کوم ریپورټ دی په هغې کې هم دوی لیکلي دي چې دا د اوسني نفوس دپاره چې دوی تقریبا 33 میلیونه نفوس ښودلی دی، نو دې دپاره 6.5 میلیونه مټریک ټنه دغه ته موږ ضرورت لرو غنمو یا وړو ته. حال دا چې موږ شاوخوا 4.5 یا 15 میلیونه ټنه دا زموږ او ستاسې خپل تولید دی.
نو اصلي هدف مې د دې ویډیو نه دا دی چې موږ او تاسو باید په دغه ارقام باندې پوه شو، په دې اندازه باندې پوه شو په افغانستان کې شاید ډېرې زیاتې ځمکې چې هغه تر اوسه پورې آبادې شوي نه دي، اکثره ځمکې چې دي شاید چې د دولت سره په واک کې. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ځمکې خلکو ته ورکړی شي تر څو خلک په دغه کې کښت وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وشي، که هغه آبي ځمکې دي او که للمي دي. نو دا دې په لکه ډېرو سهولتونو باندې حتی مفته دې خلکو ته ورکړی شي تر څو خپل هدف ته ورسېږو. لکه زموږ او ستاسو هدف دلته دا دی چې موږ دغه څومره ضرورت چې د وړو یا غنمو ته لرو دا باید موږ په خپل هیواد کې تولید کړو او د دغه مشکلاتو نه خلاص شو چې اله د دې مملکت دروازې بندې شوې، د هغې بندې شوې، دا غنم به څنګه کېږي، اوړه به څنګه کېږي. که چېرې موږ خپل ضرورتونو ته وګورو نو اوړه او غنم چې دي زموږ بیخي په هغه اولویتونو کې دي. نو خدای دې وکړي چې دغه زما پیغام تر دولتي چارواکو پورې ورسیږي او تر ډېرو خلکو پورې ورسیږي تر څو خلک راپاڅېږي او دغه غوښتنه وکړي د دولت نه او دغه ځمکې چې دي خلکو ته په سهولت سره په اجارو باندې ورکړی شي تر څو دغه تولید موږ په خپل داخل د هیواد کې وکړو. نو هیله ده چې که چېرې دغه ویډیو او د معلوماتو سره تاسو موافق یئ نو کوشش وکړئ چې ډېرو خلکو سره یې شریکه کړئ. مننه.